السلام علیکم. د ډېرو ملګرو اصرار او فرمایش په وجه نن په وایټامین باندې لږې خبرې کوو چې وایټامین څه شی دی او د دې زموږ د جسم دپاره د دې دونه ولې اهمیت دی او ضرورت دی. زیات کر پیشنټ ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر ورته وایي دا کې وایټامین A B C D یا مختلف قسم وایټامینز کموالی دی. نو وایټامینز داسې یو ارګینیک کمپاونډ دی چې زموږ په خوراک کې موجود دي او موږ چې کله هم څه کار کوو نو د دې دپاره مختلف وایټامینز پکار دي موږ له او چې کله هم باډۍ کې وایټامینز کمی راشي نو د دې مختلف قسم بیماریانې راتلی شي. ټوټل 13 اقسام زموږ په جسم کې د وایټامینز موجود وي. هغې کې دا بیا فردر ډیوایډ شوي دي واټر سالوبل ته او فیټ سالوبل ته. نو واټر سالوبل هغه وایټامینز دي چې کوم په اوبو کې حل کېږي یا نور داسې څه لیکوډ ټایپ کې حل کېږي او چې کله هم دا په وینه کې شامل شي او خپل کار یعنې خپل کارکردګي وکړي نو دا په یورین شکل کې زموږ د جسم نه وځي. وایټامینز بی سی چې څونه قسمونه هم دي نو دا واټر سالوبل دي. فیټ سالوبل هغه وایټامینز دي چې کوم زموږ جسم کې په انا فیټي ټیشو او چربي وغیره کې سټور کېږي او دا په چربي کې ډېر ښکلی او په اسانۍ کې حل کېږي. وایټامینز